ورځی که څګزی که توخی که ترکی دا به راولو دا د دې علاج بل ناس نشته تنظیم به جوړو ملګري معمولي خبرو هلکه ډېره لوی قربانۍ شوي دي دا ګر جهان زموږ مخالف پورې خوا زموږ مخالف و دلته به خلک زموږ مخالف و ماښام به دا سپین ږیري خلک سره ولاړ شو خپل خپل کلو به ولاړه سهار تر مازدیګره به د خوارانو لنګوټې په غاړه کې وې چې نتیجه به راووته ګرد خلک به پرزېدلي وو پښتونخوا ملي پارټي به ګټلې وو نن څه ټکي ویل نن څه ټکي ویلی پارون لږ وې نن ډېر یې پارون یې اجمل صدیق کاکا خدای دې وبخښي اجي خولې له راله اجمل صدیق کاکا درې ورونه وو اجمل صدیق و ماد عثمان و اجمل عمر نن د دوی پر میانه 1500 مړونه دي مامزه یو سړی و نن د مامزي پر میانه په درزونو مړونه دي دغه رنګه د اجي دلبر پر میانه دغه رنګه د پلاني پر میانه مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ د کامه سره بد مه کوئ دا خلک راټول کړئ ګرد خلک د سره ځي ګرد خلک د سره روان دي د پښتانه چې چیرې یو د آب کور دی په هره ضلع کې که په مستخیل کې دی که په سیوی کې دی که په ژوب کې دی که په نوباغ کې دی که په مراڼي کې دی چې چیرې د آب کور دی هغه ستا ملګری دی نور څه غواړې د آب خلک دي ګرد ملګري دي مشران دي ملګري دي توان لري طاقت لري اوس شکر دی پیسې هم پیدا شوي دي بیا دې غړی اچولی دي پر معمولي خبرې دي کاکا محمود زوی ما ته وایي زه نه یم اخیستی بس کار دی کاکا محمود شهید د عثمانزي هر څوک چې دی د زوی څه بده خبره ده ولاړ دی دی په قطار کې ولاړ یا شاه محمد نارې ویلې چې فلانی ما نه پرېږدي زما اور دی کې دا کاکا دا پارټۍ دغونې عهدې لري چې ته به ختم سي د پارټۍ عهدې نه ختمېږي د ننه بعد صحبت تا ته هم وایم کریم ته داسې مسوقه دی ووایه پر دا ځای ته به خبروه مال کریم ځان سم کړه ته به پوهېږې چې ما څه وکړه ته سر په خلاص دی که ما ځان سم کړه ځان سموم موږ به ګرد ځان سمو ما ته هم ووایه ما ته هم ووایه دا خلک راغلي یو مو شکر دا ګرد خلک دا دلته خلک ناست دي د پښې نه د کومه ځای د کومه ځای عزیزانو په داسې یو حالات کې موږ پارټۍ جوړوو چې بیا ډېره لویه بده ده افغانستان کې جنګونه وسو 40 کاله یار څوک و بیا څوک و بیا څوک و اوس داسې هیله پیدا شوې وه چې یاره برته به اوس یو امن راځي فلانا به کېږي فلانا به کېږي خو دلته 40 کاله زموږ سیمه دا سیمه هم افغانستان هم دا د جهان زورور خدای دی بل زورور نشته د جهان عالمانو وڅارله د مځکې په نعمتو یې خبر شول د افغانستان په هغې هم دلته د خیبر پښتونخوا د خټکو سیمې دا زموږ سیمې دا شاوخوا د جهان ډېر زورور نعمتونه دلته پراته دي آیا خوارکی به بلوز غریب هم د دم کور خراب دی لږ خلک دي لمې به بر دی مځکه یې اوږده ده د دنیا نعمتونه یې دي د خلکو ودې ته هیله ده بیا زموږ پورې خوا هغه ملکونه چې د سوویت یونین برخه وو پخوا د اوس جلا جلا ملکونه دي شپه 12 14 یا 14 مرکزي ایشیا ورته وایي دا نږدې ته ازبکستان تاجکستان ترکمنستان قرغیزستان و فلانا و فلانا دا هم د دنیا د نعمتونو ډک ګیس لري بجلي لري تیل لري دا یې پرېخوا لېږل غواړي اوس جهان چې ورته وکتل تاسې تجاران خلک یاست په لاریانو کې ډېر لږ تجارت کېږي لارۍ 2 کنټینره نه وړي چې ډېرې 2-3 کنټینره یا دا د اور ګاډۍ دغه وړي ډېر مالونه یا د سمندري جهازونه د دنیا جهان چې چیرې سمندري بندرګاوې دي که د چین دي که د امریکا دي که د فرانس دي که د ایټلي دي که د استرالیا دي پورې خوا هر ځای چې څومره بندرګاوې دي دې سیمې ته یعنې پښتني سیمې ته او د مرکزي ایشیا چې ورته وایي دې ته تر ټولو لنډه لار د پیسو په معنا د اقتصاد په معنا د ډیمریج په معنا تر ټولو لنډه لار د ګوادر ده ګوادر چین جوړ کړ اوس
د جهان تربرګلوي دي زورور خلک په اوږو ځله وهي که لږ غلطي وسوه د ګوادر پر سر پر دې لارو باندې بیا به خدای نخواسته یو وار بیا د مستو سانډانو کش به ګیر زما او ستا پر وطن دا د خدای نه پېښوي الله دې نه پېښوي انشاءالله نه به پېښوي په دې کې د افغانستان ذمهواریانې زموږ د فوجو سیاسي پارټیانو او د فوجو د جاسوسي ادارو د دې ګردو ذمهواریان یو پلسه کېږي معمولي غلطي د سیمه سوځي معمولي غلطي د وطن دغه سره برابروي بل څوک چې هر څوک یې موږ د پارټۍ په معنا موږ بل شی نه لرو زموږ طاقت کارکون دی زموږ طاقت دغه دی زموږ طاقت دا ولس دی دا ولس موږ څنګه سره رانږدې کولی شو دا ولس په دې هر دوړ کې څنګه به لاره باسو پښتانه وایي د جنګ په ورځ آس پیره څربیږي چې هله وربشي ورواچو د سپرېږه یا وخت د چا جنګ نه کوو لیکن موږ د کام په معنا دلته پښتون په کار ده لکه خطیق ګمله داسې سره وخېږو او هغه ملګري چې مخکښان ځان بولي خدای دې مخکښان خدای دې سړي کړي خدای دې موږ ګرد سړي کړي هغه به مهرباني کوي وایي چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري پښتونخوا کارکون و په کلي کې معلوم وي که دی په کلي کې نه و معلوم چې ګرد کلي دا نه ویل چې پښتونخوا ملي پارټۍ هر شی چې دی دا کارکون دا شېرعلي دا کارکون دا فلانی عثمانزی دا کارکون دا شیزی دا کارکون دا نورزی دا کارکون کاکړ یاره پاک خلک دي شریف خلک دي دروغجن نه دي بې ایمانه نه دي که موږ داسې نه وو بیا خوش وخت تېرولی بل به د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکون دا زده کوي ګرد یې واوري که څوک وایي زه ناظم کېږم که څوک وایي زه ایم پی ای کېږم که څوک وایي زه قومي اسمبلي ممبر کېږم دا به د خدای سره هم وعده کوي د مړه سره هم وعده کوي چې دی به دې دپاره نه ممبر کېږي چې د ځان ګېډه غوړه کړي دی به دې دپاره ممبر کېږي چې دا ولس خدمت وکړي زه خو تر اوسه پورې بیا دې ډېره بخښنه غواړم بد کار دی ماښام دی مازدیګر دی دا څوک ولکه انشاءالله درته ووایي چې ما محمود ته 5 روپۍ ورکړي مور ته دې ورکړي ما ته یې راکوي خو مور ته دې ورکړي حبیب الله اکا زموږ چیرمین دی ملګري کله په غوسه کې کله په خندا کې کله په دغه کې کاکا د 70 کالو سړی راوستې په غوږو شی نه اوري هلکه ته په مړ شي ډولونه به موږ اورې په غوږو شی نه اوري زم د 70 کاله اوسم زم په غوږو نه اوري حبیب الله اکا هم نه اوري د حبیب الله اکا ذمهواره خدای دې زه ذمهواره یم که یې ور وي پېده پر بمباړه واخېسته که یې ور وي پېده پر دا چیش ورته پټه واخېسته زه یو په لسه درکړم زه یو په لسه درکړم که د تاسو پر پټه چیش بمباړه د کسب د زوخې کې ناوله ده پر پلانې شي که د تاسو عجیب الله یو ور په واخېسته د ما سه یو په لسه واخ خدمت لپاره خلک راولو خدمت لپاره راولو هغه په خپل موټر کې ګرځي داسې دا یو کال سره بل هم وایي خپل هم زمړي دغه وایي پردي هم دغه وایي پردي خو مشوره وه پردي خو وروره دا د ولس په وایي تو چې څنګه کمال وکړي خلکو دا جوړه کړې وه چې بس چمن دی بیا به پلانای بیا پستانای هغه د پښتونخوا ملي پارټۍ دا سره ګوره اولیا ملګري دي د خدای زور سره ملګري دي چې آس به بیا دوړه پر وګرځوله ګډ لاړو چې ټی د خدای په امان ګډ لاړو بیا اوس د الکشن کې د ګلستان او چمن او د چیرمنان چې ټاکل کېدل خدای دې نه غریب کې غریب خلک معنا ډېر غریب خلک چې لاک روپۍ هم نه لري دا ستی ملګرو که د توبې وو که د نورک سلیمان خیل وو که د سیګۍ وو که د ادرامانزۍ وو که د چمن وو که د روب وو که د مراڼي علاقې وو په لکاو روپۍ داسې وغورځولې وه لکه خزده که داسې یو نیم کرور روپۍ غریب سړي ته کرور روپۍ در کوم دا ووټ په چیرمني کې و دغه طرف دا لوی امتحانونه دي
نو زموږ کارکنان دا همت لري دې کارکنانو ته دې پارټۍ ته و داسې لښکر ته هېڅوک شکست نشي ورکولی هېڅوک که موږ لږ نیت پراخ که موږ لږ دغه وکړو افغانستان ذمهواري ډېرېږي بار بار ما دا خبره کړې ده په اخبارو کې یو رنګ بل رنګ راځي بالکل افغانستان باندې دا شک دی دنیا وایي چې دا دهشتګرد دي دا به زړه یې پرېږدي بریتونه یې خورېږي دي بل کار یې نشته هلته مړي وکړه هلته مړي وکړه هلته مړي وکړه ګردو غوږونو شک نیولی دي موږ په دا جلسو کې زه بیا وایم د افغانستان حکومت ته وایم و طالبانو ته وایم چې دوه کار د دوی خامخا وکړي یو کار دې دا وکړي چې امریکنو پوځونو د وتو پر وخت چې دوی د افغانانو سره د سیاسي پارټیانو سره کوم مذاکرات په ماسکو کې وکړل بیا مذاکرات په دوحه کې وکړل هغې له چې کوم خلک راغلي وو هغه دې ور بیا راوبولي کرزی صاحب پکښې دی اشرف غني صاحب پکښې دی د هزارهګانو پارټۍ پکښې دی تاجک ازبک د افغانستان ټول خلک پکښې دي ټولنیز شخصیتونه نور پوهان خلک ګردې راوغواړي او پر دا د مجلسو سره وکړي چې دغه د افغانستان یوازېوالی څنګه ختموو د هغې دپاره ښه لار دا ده چې د افغانستان حکومت د اقوام متحده سکرټري جنرال ته ووایي چې زما او د همسایهګانو یو میټینګ کښېږده ته هم کې کښېنه ازبکستان دی قرغیزستان دی چین دی پاکستان دی چې ته ورته راڅرمه دی ایران دی ته هم کې کښېنه دوی هغه خدشات ووایي ما ته افغانستان ته چې له ما دوی څه خدشات لري زه به د خدای په ښکاره د اقوام متحده په ضمانت چې دوی غواړي هغه ضمانت به ورکړم دوی خپل ملکونه دي خپل بیرغونه دي د هر چا خپل بیرغ دی خپل کام دی خپل ژبه ده موږ هم افغانان یو زموږ هم یو کام دی زموږ هم یو بیرغ دی زموږ هم یو مځکه ده زه به د دوی د استقلال خیال ساتم په ازادي کې به ګوته نه وم په بیرغ به کار نه لرم دننه به مداخلت نه کوم ورپکې وو بلای به نه ورلېږم دی به هم دا ضمانت راکوي زما پر خوا به خلک نه رالېږي دا دې وکړي د اقوام متحده او د چین په ذریعه دا کار کېدلی شي افغانستان د خپل د همسایهګانو پاکستان پکښې ګردې راوغواړي چې ورور د ما څه خطره لري راسه به خپله لاس سره ږدم نه به ګوتې په ما کې وی نه ګوتې په تا کې وم زما د جنډې به احترام کوې ستا د جنډې دا کوم زما د ازادۍ احترام به کوې ستا د ازادۍ دا به کوم بس سفیران سره بدلوو سفیران به راځي سفیران به خپل کار کوي بله خبره عزیزانو موږ به ډېر پخوا ویل چې اوس سړی د پښتنو ته مشکلات دي پښتانه یو جرګه غواړي دلته یوه جرګه غواړي د افغانستان او د پاکستان د پښتنو جرګه غواړي بیا بین الاقوامي طور یو جرګه غواړي خو د خلکو یا سر نه خلاصېدی یا زموږ خوله وړه وه یا زموږ الفاظ نیمګړي وو خلکو سر نه کې خلاص بنو کې جرګه وسوه پښتون ولس په کروڑا روپۍ موږ ته راکړي موږ څه د جرګې شوق خو نه وو موږ د دغه دپاره جرګه وکړه چې پښتانه درې ورځې کښېني د خپل ولس د خپلې خاورې مشکلات سره بیان کړي عقل سره شریک کړي پوه سره شریک کړي علاج یې راوباسي هغې له ځینې خلک راله ځینې نه راله اوس مشکلات پېښ شو په باجوړ کې د مولانا سیف الرحمن په جلسه کې بم خلاص شو یا سړي ځان مړ که بیخي شپېته اویا کورنۍ په مشکل اخته شوې نازولې یې مړه شوه نور بیا ګوره څوک شهیدان کېږي مولانا سره ما خبره وکړه ده هم دا خبره کړې وه ولې زه یو جرګه د پښتانه یا د کام یا د قبایلو داسې شرونه خبره نه وم ما هم ورته وویل مولانا صاحب که جرګه راغواړي هم دا جرګه په درو ګنټو کې خبرې نشي خلاصولی دا جرګه په کار ده چې ورځ دوې درې یي او هغې له ټول پښتانه هره پارټۍ هر څوک راشي او پر دې وغږېږو دا وشي بمونه روان دي هلته بم خلاص شو سړی یې مړه کړه هلته بم خلاص سړی یې مړه کړه عزیزان دلته د چا نوم زه نه اخلم دلته
15 تنظیمونه دي په دې صوبه کې د بلوڅ په ګډ هېڅ نه ته دروازې ته ګورې دروازه ته ګورې خیر په ازبکستان تاجکستان په دې ټولو کې هر ځای تقریبا 15 تنظیمونه دغه دا چې نومونه چې پر ځان ایښي دي دا ګردي زما په خیال دا ګردي د ګوادر د لارې او پر دې لارې باندې تجارت د دې دپاره دا کار روان دی موږ به بیداري کوو نه د چا سره جنګ کوو البته خپل ځان به سموو خپل خوی به سموو پښتانه ته خلک هسې ګمراه دي د پښتانه متعلق یې دا دغه کړې ده چې دا بد خلک دي یا جنګیان دي یا خدای مکه تنګ نظري خلک دي موږ به جهان ته دا خبره کوو د پښتونخوا ملي پارټي کارکونکو به خاص کوي چې وروره زه انسان یم د انسانیت قدر کوم موږ د بابا آدم علیه السلام او حوا نه بچي یو ته تور یې ته سپین یې زه خړ یم زما پټکی دي ته له سر ګرځې زما پرتوګ دي ته پتلونه اغوندې دا کې انسانانو فرق دی په دې د انسانانو سره موږ کرکه نه کوو دا به موږ په عمل ثابتوو په عمل به ثابتوو چې د هېڅ انسان سره پر دې بنیاد کرکه نه کوو چې دی تور دی دی سپین دی دی هندو دی دی سیک دی دی عیسائی دی دی داسې دی دی داسې دی دی داسې خپل کوشش به کوو خپل ځان به سموو خپل ځان وار وار دا خبره ما کړې ده زما نه ده د پوهانو عالمانو خلکو خبره ده د کتابو خبره ده قرآن کریم خبره ده چې په کومه خبره ته خوږېږي هغه خبر به بل ته نه کوي چې تا ته څوک د مور نسبت وکړي چې څونې خشم درځي د هغونې بل چا ته ورځي چې تا ته څوک د مذهب نسبت وکړي چې ته څونې خوابدی کېږې دغه رنګه دی په خپل مذهب خوابدی کېږي چې ستا په پټکي پورې خلک وخاندي چې څونې خشم درځي دغسې دی په خپل لباس پورې خوابدی چې وروره په کوم شي زه خوابدېږم مذهب د الله پاک خپل کار دی د انسان خپله رشته ده د خدای سره قرآن کریم وایي تاسې د هغه ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي هر څوک یې خپل نوم اخلي دی پوه شه کار یې پوه شه ملیشیا والا همت کړی و زه 2 ورځو دپاره ولاړم ملیشیا کې خلک ګډ وډ دي هندوان هم شته چینیان هم شته د بود مذهب خلک هم شته مسلمانان هم شته بلکل دغسې مذهبي دغه یې څنګ پر څنګ وي پر یوه سترخوان سره ناست و چای به سره وکړې او بود مذهب والا په خپله دغه ننواتې ورغلي خدای به یې وبالئ هندو به په خپل مندر ننواتې مسلمان په مسجد ننواتې بیا به راغلو خپلې ګپې سره کوئ دا موږ به د انسان سره نږدېکت کوو چې ته انسان ته نږدې نه سې کانې کوې به یې څنګه کانې کوې به یې څنګه او که ته داسې کرکه کوې چې لاس مو وروړه په دې لاس مردارېږي توبه دا ډېر ناروا کار دی دا خبره زه بار بار کوم لیکن په شرمېږم هم زموږ د مردار هډې بولې بندې چې موږ د راره بلاکه شو د سپي په خوله کې مې هډوکي باندې تر ستوني پورې لاس به چکو او دلته انسان ته تش په دې چې دی لږ خیرن دی یا جارو وي هغه ته لاس نه ورکړو دا په دې خدای خوا به دی دا زما بنده دی زما بنده دی زه یې ساتم زه ډوډۍ ورکوم ته دغه لاس نه ورکړې لاس خدای په سپي هم تېروي لاس پر خره هم تېر کړي لاس پر هغه بلا تېروي موږ به دا یې نه کوو چې د انسان څه به کرکه زموږ د ښې رویې سبا انسانان متوجه کېږي چې یاره د پښتونخوا ملي پارټۍ ښه خلک دي دغه به کوي بله خبره هر وخت زه کوم د چمن خلکو خاص کر مهرباني وکړئ خواست درته کوم ته یې لارې پیدا کړي دي نور پښتنو هم پیدا کړي تجارتونه کوئ چین له ځئ جاپان له ځئ بل ځای ځئ بل ځای ځئ خدای دې نور همت درکړي مهرباني وکړئ ګران کار دی د پیسو ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی ځکه خدای رسول الله کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ایمانداره تاجر به د غازیانو شهیدانو سره راپورته کېږي دنیا کې دا لکه د اصلي کوژک غر د خواجه عمران غر په دنیا کې دا اشیاء پراته دي خلک په ګراب کې ګرځي مهرباني وکړئ باور جوړ کړئ هر چا چې دا درته ویلي دي چې د بل مال راټولول د بل پلانه شیعه یا سني یا یهودي یا هندو
مال راغلا کول دا رواج هر چا چې درته ویلي دي دا نه انسان دی نه سړی دی دا فاسق دی دا مسلمان نه دی دا سړی نه دی حق یې ستا حق لري هندو حق لري سکه لري مهرباني وکړئ تجارت سم وکړئ دلته په چمن کې به ناست یاست په خپل کور کې به ناست یې دا کمپیوټر به ټکوې چې ماله 3000 موټر راواستو جاپان کې به نه به وایي وای فلانی دا د بدرسول اکا زوی نن دې راسي شو نیکه شرف الدین چې دا شرف الدین راغلی دا شریف سړی 3000 موټر ورواست ته به دلې ناسې د راوایست په کور کې به ناسې کروڑپتی به د خلکو سره تجارت په ایمانداري وکړي ته زموږ دغه یاست تاجران یاست زموږ نمایندګان یاست مهرباني به کوئ بله خبره دوی خو ته لګیا اوس خبرې خلاصې دي که څه لا پاتې دي نو عزیزانو خبره دا ده که زه صلاح الدین ته زیارتوال ته دغه سره ما ورځ جنګي وه کار سره خو همدا پته پازه د خاورې ووه اکسیجن نه درځي زوی مړی بس په خبرو کې خطا وځي هر وخت مو سره جنګي کور یې ودان مدار امداد کار خدای وبخښي ښه تربیت یې ورکړی دي خشم نه کوي غوږونه پرې لکه اچولي لګیا یې ما ته ووایه زه به تا ته هم ته به ما ته وایې دوکې به نه کوو لنډهري په لنډهري ژوند نه کېږي په لنډهري په بدماشي په دې دغه نه کېږي دا وطن دا به د پښتونخوا ملي پارټي کارکون ساتي دا د پښتونخوا ملي پارټي کارکون ذمہواري ده لوی لارې به خلاصې ساتي لارې به نه ړندوي لارې به خلاصي لارې به د هر چا دپاره دا زموږ د ژوب لار ده موږ راتلو په دغه کې ما وراره پاتې شوي راوړی مې پر دا لار ډېر خوند یې راکړی په سوو ټرکان په سوو خلک په نیمه شپه تا چې ول ورځ ده چا هوټل جوړ کړی و چا ټکسي اډه جوړه کړې و چا چې ښه روزګار روان دی دا د یو ملک د بربادۍ دپاره ستا مدعي ستا مخالف اول کوشش دا کوي چې ستا لارې ړندوي چې پر دا لار مه ځه دلته غلي پر دا لاره مه ځه دا پلانا ده دا زموږ علاقې دي فرض یې که سوات دی زیارت دی دا توبه ده کاڼ میترزی دی دا وطنونه بالکل د قدرت د خوا لکه ایر کنډیشن داسې وطنونه په هندوستان کې په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې اور بل شي تر اګسته پورې سور اور بل وي چې ستا په وطن کې امن وي او واک یې ستا په لاس کې یا چې د چا په لاس کې دی چې هغه ایمانداري وکړي دا د جهان د ګرمو علاقو خلک به ټول راځي دغه سوات دغه زیارت د پراخۍ د خانوزۍ لاندې کاڼ میترزۍ دلته به تا وړې وړې کوټې جوړې کړي په زرو په لکو خلک به راځي د تاسې به په کرایه اخلي خپل بچیان به یې راوستلي دلته به 3 میاشتې تېروي دا امن غواړي او امن قصدن ستا په علاقه کې خلک نه پرېږدي د بود مت لکه موږ چې مسلمانان یو بود مت کوریا بود ده دواړې کوریا جنوبي کوریا شمالي کوریا چین او د بوټان د شاوخوا علاقې دا د بود مذهب خلک د بود مذهب بنیاد په پښتونخوا وطن کې ایښود شوی خاص کر تخت وایس نیولې بیا د اشنغر دغه مالکان بیا د جلال آباد پورې دلته د بود د مذهب داسې خانقاوې شته نعوذ بالله لکه زموږ دپاره چې مکه شریفه قدر لري مدینه شریفه لري د دوی دپاره داسې قدر لري چې خالد ته امن ورکړي تا ته به جاپان تا ته به چین تا ته به کوریا تا ته به دغه په کروڑاو نه په ارباو ډالر درکوي چې ما ته لار راکړه زه د خپل مذهب دا غارې خوندي ساتم دا به سیلانیان راځي زندګي به کوي زموږ د سیلانیانو پیسې موږ ولکه خلاصې کړو موږ من افغانستان پکښې خو د دې ګډو دپاره د کام یووالی امن سړیتوب انسانیت پښتانه ښه خلک دي افغانان ښه خلک دي خدای دې موږ ته اتحاد او اتفاق راکړي خدای دې پر موږ ورامېږي یو بل ته به وایو یو بل ته به خبرې کوو سترګې خبرې به نه سره کوو بدې خبرې به نه سره کوو
ښکنځل منزل موږ نه کوو، خو دونې خلک اوس ډېر کړي دي، اخر موږ مجبوره یو، موږ مجبور یو اخر په هره ضلع کې درو پنځو کسانو ته وایو چې د هر وخت چې په ورسته ګایېږي د دې د سړیتوب یو جواب ورکړي، بیا به خوند نشي کې پاته. خپله بدله وایه، خپله بدله وایه، بس ښکنځل به نه سره کوو. خپله بدله وایه، په هر رنګه چې وایه خپله بدله به وایم، فیصله به ولس کوي. او که دا وه ته سهار ماښام ښکنځل، سهار ماښام پوچې خدای موږ نه تېروو، کله څوک څه وایي کله څوک څه وایي. نو عزیزانو، د چمن ټولو سپین ږیرو ته، د چمن ټولو عزیزانو ته پر دې کامیاب کانفرنس دا ټول خلک صحبت مو لکه جنګولي چې داسې وو، دغه رنګه ټول دا صلاحالدین ته زه بیا وایم چې صلاحالدینه خوله دې د خاورو ډکه نه شه، د صلاحیت خاوند یې، په کار پوهېږې، کار کولی شې، دا خپله دغه لږ پراخه کړه، لنډوی یې مه، دغه د لنډۍ کدې سه لنډکۍ بلایه خوله دې د خاورو ډکه نه شه، لنډوی یې مه. د خلک ولس ته لار ورکړه، ولس دغه وکړه. څوک ته زموږ سړي ته یاست، ته زموږ سړي یاست، که یو ځای تلاس په تی به ځئ. ما خو چې اوس خپل اختیار ته پرېږدې، زه ولکه پالشټینګ کې ودرېږم، چې خپل اختیار ته ما پرېږدې، زه ولکه بیا چې ما ته ووټ راکړه، همې لګیا به یم، ډول به ټکوم. نن دلته سوال ته پر دې خبرو په وږو مه زړوئ. یو ښه کام دی، یو ښه خلک دی، او ښه اتفاق یې ته دلته وګوره، دا پاس ورته وګوره، دا داسې د هرې ضلعې خلک، د هر سړی چې دلته راغلی دی 5,000 4,000 10,000 روپۍ خرڅ کړي، څه شته پاره روپۍ والا هم نشته، ډېرې روپۍ دي. د موسیقۍ له سړی راغورځېدلی دلته راغلی، د هندوباغ یو درزن خلک ناست، د ژوب د ارام ملګري دي، نور ملګري راغلي، اکبر خان و د مصطفی خان بچی و دا نور بشیر و ملګري، دا ګر چې راغلي دي دې لپاره نه دي راغلي، میلې خو بل ځای دي. دغه دوی پیسې دخلي کړي، تللي به وای زیارت له شپې به یې تېره کړې وای، چې جکمک به یې ولی و، دا میله به یې کړې و، راغلي وو. دلته چی لپاره خلک راځي؟ اوس خلک سره راټول شوي دي، خلک سره دغه شوي دي. مهرباني به کوئ، کل ولای به ووایاست، آیت کرسي به ووایاست، پر ځان به یې چوکئ. د امیر خان اکا زوی یم دغه دی، دا هم د سره کش کې د کار سړی دی. وروره صلاحالدین صحبت قهاره دا چې څه لښکر ته یې ولاړ واست، بګ عثمان زی او پلانی او پلانی. زه له تی څه زړه پارټۍ غواړم، لکه غلام محمد اکا، لکه ناتو اکا، لکه حاجي سیف الله، لکه محمد زی، لکه ماد رسول، لکه خیرک، لکه ماد یوسف اکا، هغه ملګري راغلي، نصر الله بیانزي بچی راغلی و، لمسی و. ول موږ د ډېره وخته کوشش کوو چې پارټۍ له راسو، څوک نسو پیدا کولی، په څوک نه. ورور ما ورته وروره تا نیکه په پارټۍ کې ګرد راځئ، دا خپله پارټۍ ده. پهلوان اکا، سپین ږیری سوکاله خان، مهرباني وکئ. زه ولکه د هغو پورته یې پرېږدم چې د چمن هر خیل د ورور په رنګه په پارټۍ کې شامل نه کړئ، او د ده اجنډا یې لاندې نه کړئ، موږ ګډ پسې روان نه سو. یو لام ولکه معاف کړم، یو ته هم ولکه دغه ووایه. ډېره مهرباني. هو دغه کار بیا به دې واخیستې، ما وکړه. دا ملګرو محنت کړی دی، یو ملګری دلته ناست و، ښه صحتمند سړی دی، صوفي، پښه یې دغه وه، ما پښه دې څه په وکول، جنډه مې لګوله، درته مره یې لس و، دلته ناست. نو ټولو ملګرو کوشش کړی دی، محنت یې کړی دی. زه په کسته په شپه رالم، سړی که په ورځ رالی، بیا موټران دي، بیا راځغلي، بیا جنډې دي، مرداباد زنده‌باد، ستړیا ده. په شپه رالم. وروره خدای دې تی بې امامه کړي، خدای دې ما بېتی نه کړي، پر خپل کامه سره غېږو. ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، لږ په زوره، نعره تکبیر. پښتونستان پښتونخوا جمهوری پاکستان آزاد مستقل افغانستان زنده‌باد. خدای مرسته.